استاد یو خو دغه تحلیل چې د فقط یو کاذب هیله ورکوله یو چال دی یو فریب دی او حقیقتا د څه نو وخت چې طالبان د ریشي حکومت ته ملي اردو نو ورکوم او افغانستان د سولې خواته لاړ شي هدف دا نو یو کاذب لو خو راځي داسې ومنو چې امریکا پرشتیا د څه وختل پرشتیا د څه وختل چې طالبانو ته واک وسپاري خو ملي اردو ونسپاري امریکا ته هغه اهداف د پاره چې په دې منطقه کې لري دغه د اوسنۍ حکومت خده او کنه دغه وضعیت چې طالب حکومت د طالب سره خو ملي اردو د ورسره نه کم یو ورته خده لومړی خو دغه د ریچارډ هولسن دوره چې واغه د داسې زماني مقطع سره مصادفه و چې هغه مهال پاکستان هم د طالبانو سره خپل باور بایلود او طالبان هم په دې لټه کې چې د قطر دفتر په پرانستلو سره د نړۍ سره ارتباطات پیدا کړي او په عین وخت کې د ایران د لارنه د ایران ستراتیژیک دوستانو سره هم د تفاهم ژبه پیدا کړي نو امریکایانو چې دغه پیشنهاد کولو چې ته ومنل شي او زه فکر کوم چې دا به کړی زما هم یعنی باور پدې دی چې امریکایان د دې فرصت نه بمشاد لاس ځکه لاس پسر نشي دوی په دې چې دا حکومت تر اخره پر ټینګیږي نه نو کسبه دا حکومت د طالب په زور ماتيږي او د نورو دوستانو لکه دا اوس خبره روسي ته ورسېدل او یا ایران ته ورسېدل او حتی نور هیوادونه هم د دې داینه ملاتړ کوي نو بیا به معنا دی چې د حکومت په تمام معنا باندې د امریکای په شکست تمام شو او طالبان یا ګویا چې امریکای ته ماته ورکړه او د غلوبه به ختم شي او امریکا نه غواړي چې طالب د بل چا سره تفاهم ژبه پیدا شي او د خپل ارادي مطابق د دنیا د هیوادونو سره اړیکې قائم کړي نو غوښتي چې طالب هم مهار کی او د اندې لپاره د ملي دفاع وزارت ته جدا ساته چې کلم طالب مثلا اړیکې داسې جوړي چې د امریکایانو په ګټه باندې نه ملي دفاع وزارت د دې د سوري لاندې باندې غواخ موجود وسی او به دوی به مهاري نو اصل مقصد د طالبانو سره د داسې پیشنهاد امداو چې امریکا غواړي چې د جګړې تسلسل پاتې دوه تحلیل وجود لري د برکه یو دغه تاسو وایي چې یعنی دغه مطلق شکست نه چې احیانا دغه حکومت نشي کولای خپل عمر ته ادامه ورکړي او بل اخره د خپل ناهلی له عمله سقوط کی داغه نه داخله چې په معاملې کې طالبانو سره وضعیت بل تحلیل داسې دی چې دا امریکا خو مثلا یو د اهدافو ډیر په خوانه په بس کېږي د سیمې د تجزیه خبره ده داسې وضعیت رامنځته کی چې ملي اردو خو افراد دلته افغانان پکې دي کنه او سیاسي نفوذ هم تاسو ته معلومه ده چې په خوانه زمونږ په امنیتي ادارو کې سیاسي احزاب نفوذ لري ډلې نفوذ لري نو په یو ترتیب باندې حکومت کې به طالبان وي خو دې سره هم امنیتي دغه وي نو دا امنیتي ادارې چې دي او وسله دا به افغانستان په ډول ډول ویشل شي د جنگ په یو مرکز به بدل شي یو ملک توایفي حالت بری شي داسې یو حالت چې په طبي توګه افغانستان د تجزیه خاطر زمينه مزید کی ګډوډي کم یو احتمال زیات کړي یعنی د دوه سره په خپل کې اختلاف نه لري ځکه چې د یوې خونه امریکا ته د وړو پوزه جوړیږي چې ګوره په تفاهم باندې دوی سره ورسېده او نه طالب د جګړې ګټونکي شو او نه امریکا د جګړې بلدونکي او نه د افغان حکومت لپاره کوم آر پیدا شو نو دا منطق به هم په خپل ځای باندې وي لبل خونه چې کله کتل کېږي چې اردو د یو جهاد پلاس کې وسی او نور حکومت ملکی حکومت په اخر کې د بل جهاد پلاس کې وي نو معنا دا چې د دواړه به همیش د دوی ترمنځ د یو بل په خلاف باندې د تشنج او د تقابل او د برید او د يرغل زمينه برابرې او امریکا سره نمدان غواړي چې دا خبره ختم شي دا کسان ور ختم شي دلته چې امریکا کم تلپاتې حضور غواړي دا غیر لپاره یو لار امداده چې طالبان د جګړې په ګټلو سره یا د جګړې ته په دوام ورکولو سره نور د حکومت په منطقي توګه باندې خپل هغه منطقي مسیر ته ورسي نو هغه نه خبر هم دا چې دا داخل نه کوم جوش موجود دی چې د ملي اردو بکله چې کله کتل کېږي د طالبانو پالیسي بل خطر رواني به کودتا کېږي او چې کله کتل کېږي چې مثلا طالبان درست روان دي
ملي اردو به دوی په خدمت کې. نو د دې مقصد دا نه دی چې دا دواړه سره تضاد لري، دا دواړه په حقیقت کې په یو مسیر باندې روان دي او امریکا دې نتیجې ته رسېدلې وه چې دا جګړه نوره دوی بایلي. او زه فکر کوم چې دا پیشنهاد چې دا مخکې یعنی د پخوا نه دوی کړی او طالبانو نه منلی، دا اوس هم یعنی زه فکر کوم چې امریکا به بیا هم دغه حربه وکاري، ځکه چې امریکا به دې نتیجې ته رسېدلې ده. کوم طلبات چې په دې جګړه کې امریکا ویني او د داعش په رابطه باندې چې کوم بندونه او خنډونه واقع دي، د هغې لپاره اوس بله لاره نشته چې دا پیشنهاد بیا په ترکیب باندې په غوړ پیشنهاد باندې په مخکې باندې ویوسي او افغان دولت هم دې ته قانع کړي. افغان دولت هم دې ته قانع کړي چې بله نوره لاره نشته چې د طبیعي او منطقي مرګ سره مخ کېږئ. د هغې نه دا خبره ده چې په سازش سره یو حل ته ورسېږو. او ځکه ما مخکې وویل که زه دا فکر کوم چې کېدای شي د افغان حکومت بعضو حلقو سره دا خبره دا ونه که نیت یعنی د ښه والي وي او افغان حکومت ته امکانات ورکړل شي، نو بیا خو ښه خبره دا ده چې طالبانو سره حکومت سره او دا ټول سره کینی او د خبرو اترو د لارې نه یو حل خواته لاړ شي. داسې حل خواته چې هغه کې جګړه د منځه لاړ شي. داسې نه چې اردو دی د یو سره یو سیاسي قدرت د بل سره، اردو د یو سره سیاسي قدرت د بل سره، دا خو څه معنا نه لري. نو زیات احتمال خو دغه دی، یعنی دې کې تاسو کم احتمال دی چې افغانستان د ګډوډۍ خواته یعنی په هیڅ صورت د دې پیشنهاد دا معنا نه ده چې په افغانستان کې آرامي راشي، بلکې هغه آرامي چې طالبان د جګړې ته تسلسل او امتداد ورکولو په نتیجه کې حکومت د سقوط سره مخامخ کوي، د هغې مخه ډب کول دي او د جګړې دواړه لوري په خپل اختیار کې ساتل دي. ځکه چې کله ملکی حکومت د طالبانو په لاس کې وي او ملي اردو د امریکا په خوخه باندې د هغه د خوخه افرادو په لاس کې وسی، نو بیا د دواړو مزي په حقیقت کې یو سره په مستقیمه توګه او بل سره په غیر مستقیمه توګه طالبان د امریکای سره په لاس کې دي. ځکه ملکی حکومت ته پر امدا ملي اردو به غوښ ولاړول شي او دا امدا ملي اردو چې په حقیقت کې د ملکی حکومت لپاره یعنی په حقیقت کې په خدمت کې واقع کیږي. نو دلته به دا کتل کیږي چې کله هم امریکا خپل اهداف نه پالي، نو د امریکا اهداف نه پالل کیږي، د ملي اردو نه به د کودتا په توګه باندې کار اخیستل کیږي. جګړه ختمول د افغانستان د خلکو لپاره بهبود او د بحران ختمول په هیڅ صورت نه د امریکایانو په خوا اراده وه، نه په آینده کې اراده ده او نه فعلا اراده ده، بلکې د بهترینه لار وسه فعلا باندې چې دوی د ځان لپاره یو د وړو پوزه جوړه کړي او د یو طریقې حل لا وباسي. مطمئن صاحب دغه رقم ستاسو اول ستاسو نظر مو چې احیانا که دا پیشنهاد منل شوی وي، زابلي صاحب ویلي چې احتمال دی چې طالب قدرت راځي، چې طالب قدرت راغی نو جنگ چا سره کیږي. رښتیا هم سوله راتلله کنه په افغانستان کې مثلا داعش غوندې قوتونه دي، نور دي، دا فقط یو لکه څنګه چې استاد ویلي یو تلک غوندې د طالبانو د کنټرول لپاره. ستاسو تحلیل څه دی؟ یو شی زه د ډاکټر صاحب خبرې سره موافق یم چې امریکا ډیر وخت په خپل وعدو کې دروغ وایي او پریب کوي، چل کوي. په 14 کلونو کې هم د طالبانو ته په پیغامونو کې دروغ ویلي دي، د قطر دفتر پرانستلو کې دروغ ویلي دي، په دوم بون کې ورته دروغ ویلو، په جاپان او ناروې کنفرانسونو کې دروغ ورته ویلو. همدا ډول دغسې وعدې یعنی دا د دې امکان شته چې چل او پریب کوي، لکه حزب اسلامي سره چې اوس په چل او پریب کې دی روان دي. حکومت معنا امریکا معنا حکومت، د سړی باید سره ډېر لرې نه کړي، یعنی حکومت چې څه کوي د امریکا تګلاره مخکې وړي. او بل ځینې شان جنګ به نه وای درېدلی که طالب اشتباه کوي، د امریکا دغسې یو غوښتنه مني چې امریکا دې بیا هم په افغانستان کې نفوذ ولري، هغه دې په یو قوي امنیتي ارګان کې اردو دې هغه سره دا په خپل نظامي اړیکې دا به ځکه جنګ ونه درېږي که د طالب په کور کې نه هم چې امریکایي عسکر دلته وي چې دغه ډول ناانډوله اردو دلته وي، دا جګړه نه ختمېږي. اردو اصلاحاتو ته اړتیا لري. او دا چې ځینې نور شیان دي زه غواړم چې اشاره ورته وکړم. طالب زما د معلوماتو له امله هغوی نه غواړي چې واک انحصار کې یا واک ته ورسیږي، د واک نشه نه ده ورسره. غواړي چې دغسې یو سوله راسي چې افغان ولس هم د منلو وي او دا جګړه ودرول سي. او دغه ډول پیشنهادونه زما معلومات دا دي چې په مختلفو طریقو یعنی له ډېرو کلونو مخکې طالبانو ته امریکایانو کړي دي، دا دروغ خبره نه ده، خو په مختلفو طریقو یې ورته رسولي دي. څه رقم مثلا که یو ډول طالبان راځي کې
البته امریکایان یو شی به طالبانو ته ویل چې موږ دلته اډې غواړو، هغه څه چې طالب یې نه ورسره یو شی چې حتمي دی چې امریکا غواړي هغه خپل حضور دی دلته، یعنی امریکا خپل حضور نه دلته نه تیریږي. تر اوسه پورې همدا فکر ورسره د خپل حضور دلته غواړي. مختلف پیشنهادونه د ولایتونو نه نیولې د حکومت پورې د ارڅ پیشنهادونه شته دي، خو شرط دا دی چې د امریکا حضور وي او تر اوسه پورې دا د طالبان د خوانه د شوی نه دي. نو حل لاره څه ده؟ سولې ته رسیدې څنګه شو؟ امریکا خپل حضور نه دلته نه تیریږي، طالب دغه حضور نه مني، نه یوازې چې حضور نه مني دغه رقم لوبې خو په خپل د امریکا نیت هم ښکاره کوي. نو آیا ملت په خپل منځ کې ولس طالب حکومت نه هم خبرې خو په کار خودنو دا امکان شته او کنه چې ګوري موږ خپل ځان باره کې فکر کوو چې موږ باندې امریکا لوبې کوي تصمیم نیسي کنه راځه افغانان سره کې نیسي تصمیم ونیسي. امریکا خو دا د حکومت ته وعده ورکړې ده چې ولایتونه سقوط نه پرېږدو او تاسو به په ولایتونو باندې واکمن وساتو، کابل به سقوط نه کوي. دا پیشنهاد خو ښیي چې کابل سقوط کیږي نو ولایتونه خو پرېږده. خیر خو د سیاسان هم نه ده چې کابل د سقوط وکړي یا ولایتونه د سقوط وکړي، اسانه نه ده. تر څو چې دلته بهرني پوځیان وي، تر څو چې دلته بمبار وي، تر څو چې دلته سیایي وي، دا اسانه نه ده. نه جګړه کې به اسانه نه وي، بخښنه غواړم، جګړه کې به اسانه نه وي، خو که یو توافق کیږي خو بیا خو اسانه کیږي کنه. اوس یو خبره ده کنه، مثلا کله کله د امریکا ټولې پالیسیانو خو داسې نه دي چې کار ورکړي، که په همدې کندهار کې دغسې حالات دوام پیدا کړي لکه دا اوس چې ده د حکومت په زیان او د طالب په ګټه ده. کیدای شي یو وخت کندهار سقوط وکړي، طالب سره معامله صورت ونیسي. که په مزار کې دغسې حالات روان وای، که څه اوس خواته محمد نور ورسره سیاسي معامله وکړه، زه باوري یم چې په شمال کې به طالبان نو ته ځینې ولایتونه تسلیم شوي وای او د دې حکومت په واسطه به ورته تسلیم شوي وای. اوس یې مخه ونیول شوه. اوس یو ډول فکر کوم چې یعنې عطا محمد نور سره معاملې د طالب عطا محمد نور ګوري د همدرد صاحب زوی خپله ویلي وو او ځینې وخت د خپل هم څرګندونې کړې چې په ما فشار راځي شمال کې به ځینې ولایتونه سقوط وکړي، دا معنا ده چې زه بیا طالبانو ته سپارم. نو دغسې حالت خو راځي حل لاره باندې خبره وکړو. دا خو مهمه خبره ده، یعنې عطا محمد نور او طالبان د سره په همغږۍ کې روان دي چې بعض ولایتونه به ورته سپاري، یو توافق څنګه قصه ده؟ ما ویل چې ځینې خبرې سړی نشي کولی. په دې حکومت کې ډېری داسې کړۍ شته چې د امریکا حضور دلته نه مني، ډېری داسې کړۍ شته چې د دغه حکومت نه تر پزې راغلي دي، ډېری داسې خلک شته چې طالب ته ښه ذهنیت لري یا طالب سره غواړي په یو ډول نه یو ډول په ځینو مواردو کې نه یو ذهنیت هغه خو بله خبره ده. یو د معاملې ذهنیت دی که نه چې عطا محمد قدرت لوبه ده او امریکا هم دا پیشنهاد کوي او عطا محمد نور هم دا پیشنهاد کوي. څنګه ده؟ زه د موضوع ته ډېر نه ځم، مختصر د حل لاره څه ده؟ حل لاره دا ده، دا اوس هم زما معلومات دا دي چې ډاکټر صاحب اشرف غني د دوم دورې لپاره کمپاین شروع کړی ده. ولا زه شرمېږم که نه، له دې ملک نه سړی وشرمېږي، له ولس نه وشرمېږي. دغه 3 کاله ته څه وکړلو، 2 کاله نور به ته څه په ریشخندې باندې تېروې چې ته بلې دورې ته ځان اماده کوې او دلته به ښه څومره عمر به دې څه دې وکړلو، کوم تاریخ دې راته پرېښو. په ټولو ادارو کې فساد اختلاس ته تر اوج پورې رسېدلی ده. ښه دا ده چې طالب سره د سولې د مخامخ مذاکراتو لاره خپله کړي او همدغه حکومت هم د بهرنیانو د دې په ځای چې نور بهرنیان وغواړي، نور پوځیان وغواړي، د دې د وتلو مهالویش په اړه باندې فکر وکړي. حکومت او طالبان سره مستقیما خبرې وکړي د بهرنیانو د مهالویش چې کله دوی توافق ته ورسېدلو او بیا خبره وکړي. اوس خو داسې معلومیږي چې دوی سولې ته اراده نه لري، دا د سولې شورا لغوه شوه. زه فکر کوم د جګړې د دوام لپاره هلې ځلې روانې دي او حکومت یې کوي. درست. زبر صاحب که یو خو ستاسو دغه چې دا یو کاذب دغه پیشنهاد دی او فقط طالبان غولول دي یا ورته د ژوندي ساتلو په دې خاطر چې روحیه واخلي یو حرکت دی، خو دغه رقم پیشنهاد کول خو که مخکې چې باسو شو د لوبي یو برخه یو رښتیا طالبان دغه امریکا د غوښتل چې د پیشنهادو کې دغه شی عملي شي، نو دغه حکومت ته هم پکار دی په دې پوه شي چې امریکا ته څه اهمیت لري. یعنی د دې په سر امریکا حاضر ده چې معامله وکړي،
د دې که توافق ته ورسیږي د حکومت دی او که توافق د حکومت دی نه نو حکومت ته وزل ته څه کار دی آیا لازم نه ده چې بل اخر د حکومت خو دغه وضعیت نه وشرمېږي ملت مراجعه وکړي. جناب ځواک کوم حکومت خو د رئیس جمهور څخه استقلال شو د تر د کوشنکی مامور پورې زما په شمول ټول غلي دي که پارلمان دی تاسو فکر وکړئ پرون د ولسی جرګې وکیل د کاپیسا د دې په موټر کې قاچاق گیر کیږي د کابل په کمربند کې هیڅوک ځغ نه کوي چې دا پارلماني مسؤلیت دی. پارلماني مسؤلیت خو تاسو واضح سوی دی که جرم مشهودي نور بیا څه پارلماني ځنی غواړي همدغه سي هغه درې وزیران ته چې ورکړلې په خپل حکومت را ولاړ شو رشوت ورکړي پارلمان بازي خلکو ته به په دغه درو غلو رای واخسته نو دا که د حکومت رښتیا شي اراده ولري دغه درو نه پارتي څنګه د رئیس جمهور وجدان مني ورته وایي ته دغه برته پیسې واخو خو برته وکني به زستاسي بازي د اخلاقی فساد اخلاقی مستدان وایم او استاسي خپل دوسیم راپورته شته رئیس جمهور خبره په دنیا کې دونه فحشا ده په دې کې دونه مالی فساد بیا ولې نه کوي دا کار ولې نه اصلاح کوي نو خو واضح خبره ده چې د رئیس بیا موافقه سره کوي ته غدرېغ لراولي مقصد دا دی ستاسو د خبرې د جواب مقابل کې حکومت نشته حکومت مافیایي سو حکومت مطلق هر سړی د غون اغلا کوي چې څنګه وڅټې ولارسم دا چې اوس جنای مطمئن سوي چې رئیس جمهور د بلی دورې لپاره کمپاین کې ساوه کوي زبردغه سی وسو ته په ولا بل کې انسان درکداره پیسې به دی واخی پیسې ما دغه اوس دی په رقم په 200 بیا به پیدا کړی دغه دا ورک مکتبوت بدون لغه اخیری د عمر د سرطان مې د مکتبوت ورکه مسؤلیت ورکه په نور نه په خیرات ستاسو خیانتونه دي کړی دی په کې به خدا پاک درته قبول کړي ول دا ته خو کې کفدونه زحمت غټلی ولې د سور کې نور دی په افغانستان کې د خلک ژوند نسکول دغه د سبب لا تم وایو دی نور د سیاسي خانو به ملت څه پکار ملت دا پکار چې خپل سرویشت ټاکی کدا د انتخابات د طریقې څخه دا د ملي اجماع د طریقې څخه د ریفرندوم د طریقې کلو جرګې که هر نمبر باندې دي نور دغه سي واشي خلکو ته نه راور کوي نه دي اعتماد باندې کې بس ته بالا شپاره کال لا وطن په بینو کې ټوکر ټوکر شو دغه وزن څنګه وتل شو چې زمون په سر باندې دا رقم معاملې منګه خبرم نه افغانستان خبرم نه حکومت پکې داخلم نه امریکا طالب سره خبره کوي چې یا ولایتونه در کومه یا ټول در کومه او قبليږي لیکن زمونږ باره کې امریکا تصمیم نیسي د وضعیت نه څنګه وتلی شو جناب ځواک صاحب دغه خلکو چې وارده په دغه اتلسم متفکر د بل دنیا متفکر د دنیا متفکر نه دغه تیرا ورکړه اولین هدف دغه خصوصا د روشن فکر ځوانانو چې دغه سړی د پانتون استاد دی دا به موږ د سیاسي لا څخه د جنگ وباسي امریکا کې ژوند کړی دی دا به اتمن داسې پالیسي مرته جوړه کړي چې افغانستان د بوران څخه وځي خو نو وسو د افغانستان خلکو ته د پکار ده چې نور دي په خلکو باندې خطا وزنه نور دي داسې یو سیاسي شورا دی پیدا کړی دی هر سیاست مدار دی کله انتخاباتو طریقه څخه کیږي کله هر طریقه څخه کیږي نور دي لطفا نه په قوم پسې ګرځي نه دي په خپل منطقې پسې ګرځي د خدای پر دې چې څوک په قوم باندې د اشرف غنی او پرون د زابل د کشنکی ولایت څخه نه پر وازه رئیس جمهور مقرر کړی ټول د قوم ماته د نور ځوانان زنګونه راوي موږ څه ګناه کړی ده تو خدای د رئیس جمهور د پر قومي شایست دی کوي د رئیس جمهور د پاره دا رقم یو زینت ستاسو د چا سره قومي وکي دا بنیادی خراب کوي د روشن فکرانو په اصطلاح د نوې بات کوي همدغه چې ډاکټر صاحب عبد الله داس خلک مشاورین نشي ټوله به سیواده ما ته قسم د پکتیکا سپیجو توګه چې موږ د پترور نه پاره کې 15 نفر د پکتیکا مشاورین نیولې دي ډاکټر صاحب ټوله به سیواده دي تا په خپل فکر وکړه به سواده څنګه ته مشاور کوي هغه به د پکتیکا د پر سم مشوره درکې هغه به د افغانستان په ست تاسو مشوره درکې هغه په خپل ځان ساتي شاید یو هدف هم دی چې د هغه خلکو د حقوقو دفاع ونه شکلل نو بل باندې خو نه لري په خطابه سم دي دا استاد مدکې سم نه پر مشاور کړی دی نو به ماته بل رای راکې ځکه تاسو په حکومت کې زائد کړی او څوک می کړی به سواده دا خو غلط کار دی موږ دا وایو چې د ملت نو کړی را بیدار دي ملت ولا کدا سي په اصطلاح هر وخت ځواني کړی موږ ډیر خو آبادی په خپل جزء ملت ډیر افسلا کوي دون افسلا نه د پکار په ولا رواني یو ته افسلا کوي نور د دې بیدار سي د خدای په لاس په قوم پسې نه ګرځي په ژبه پسې نه ګرځي په خدای ازارم دغه ملک دی په خدای تاجک هم دغه ملک دی دا ټول افغانان دغه چې لاس سره ورنه کی دا وطن جوړه ملاکه کی
دغه څه به موږ پاکستان به موږ زوري، ایران به موږ زوري، پاکستان امریکا به موږ زوري. موږ تاسو به یو بل سره ګورو په لکه سره چې په سپینو سترګو باندې خوب ویني، لاس به نو کار خلک باید ویښ شي، خلک ویښ شي، خپل سرنوشت په خپل وټاکي، نه د امریکا په کوبک پسې ګرځي، نه د پاکستان په جنگ پسې ګرځي، نه دی په دې پسې ګرځي دا تاجک ته کدا پښتون نه هزاره دی، ټول د افغان په نامه باندې سره را ټول سي هغه خپل انانه دي را بیدار کی، خپل استقلالیت د ترلاسه کی بیا څه کی په خپل تعین کی. ډېر زیاته مننه. کور مدان سلامت سي. ګران لیدونکو تاسو هم مننه چې اوس پورې موږ سره وي. راتلونکي بحث پورې په خدای سپارو. الله مو